د سوات په غریزو سیمو کې د ستمبر یا 9 میاشتې پورې خلک د سوات غرونو یا دنګو سیمو ته تللی شي او بیا د اکتوبر یا 10 میاشتې نه دغه سیمو کې واورې شروع شي او ډېر یخ له کبله ورته تګ ګران شي. دا وایس اف امریکا ډیوه په کتونکو موږ وخت په وخت د سوات د ښایسته ډنډو سیل کړی دی او کوبه او نن به در باندې د دې کال د اخرنۍ ډنډې سیل کوو. کومه بجې په اول ځل د وایس اف امریکا کتونکي په ځانګړي توګه ګوري. د سطح سمندر نه په 12,200 فوټه چتوالي کلام سیمه کې دې ډنډې ته کږه ډنډه وایي او ځایي خلک وایي چې دې ډنډه کې کوږوالی دی ځکه ورته ځایي خلک د ډېر وخت نه کږه ډنډه وایي. دې ډنډې ته تلو ته د بحرین نه هم لاره ده خو موږ ورته د اتروړ کلام په لاره تللي وو چې سفر یې اوږد او ګران دی. ډنډې ته تلونکی ماجد مسعود ډیوه ته وایي موږ پرون سهار د ازمیس لیک نه راوتي او تقریبا چې یو نیم ورځ کې دلته راورسېدو. ډېر ښایسته ډنډه ده، د موسم ډېر زیات یخ دی او ډېر سکون ماته میلاو شو دلته راتلو سره. د ډنډې ته په تلونکي لاره ښایسته شنه پټي، خوړونه، د اوبو د شور نه ډک چړونه یا ابشارونه راځي او په لاره کې ځنګلي ګلونه دا سفر تلونکو ته نور هم اسان کی. د ډنډې ته چکر لاتونکي کمران خان د لارې باغلا ډیوه ته وایي په لاره باندې موږ ډېر شي ابشارونه او وادیانې به کولې، یو دا شیفرډ به کولې چې هغه موږ له شملې راکولې او چای را باندې وڅکو او ګلونه په لار باندې ډېر ښکلي ښکلي ابشارونه راغلو، دنګ دنګ غرونه راغلو، چینارونه راغلو او ډېر زبردست ځای دی. کږې ډنډې ته تلونکي تنانو باندې یو شپه په لار راځي چېرته چې د تنان په شنو دښتونو کې خیمې ولګوي او شپه تیره کړي او بیا سهار وختي په سفر روان شي. په لاره کې د واورو ګټان یا ګلیشیر هم راځي چې د تلونکي تنان پرې مزل کوي. کږې ډنډې ته په اول ځل تلونکی حضرت علي ډیوه ته وایي نن فرست ټایم دی، زموږ ټول ملګري راغلي دي 12-13 کسان دي، ډېر ښکلي ښکلي ډنډې ولې دي، ښکلي ښکلي چمنونه، ښکلي ښکلي لیکونه دي. موږ خواست کوو چې ټول ښکلي څوک ټیکر کولی شي راشي دا ښکلي ښکلي ځایونه ویني. د ډنډې ته تلونکی او چارچاپېره ډنډه ناپ کوونکی ماجد مسعود وایي چې دا ډنډه چارچاپېره د 1 کیلومیټر نه زیاته اوږده ده. کږې ډنډې چارچاپېره اوس هم د تېر کال واوره پرته ده. د دې ډنډې اوبه دومره پاکې دي چې دې په اوبو کې اسمان او چارچاپېره غرونه داسې ښکاري لکه چې څوک ورته په آینه کې ګوري. د ډنډې ته تلونکو تنان دپاره ګایډ یا لارښودونکي تنان په اتروړ کې په اسانه میلاویږي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا ډیوه، سوات.